نن مې له ډېره انټرټاینمنټ او فني ویډیو راوړې ده. تاسو به د چکوخې ټرک لیدلی وي، د چوکوخې ټرک په هم لیدلی وي، د اوټکولو ټرک په هم لیدلی وي، خو تاسو به چېرته د رن ټرک نه یې لیدلی. کیمرامین خوله وازه وازه مه کوه ظالمه، موږ له دې خاندار اوسې دا ویډیو راسره ګه وګورئ. تورو جامو والا سره ووته چې پوره مردار یې تازه کړه. راځه راځه دا یو دا دوه یاره بس چې کیمرامین د دې کرکټ نه بعد ولې داسې کار کوو چې دا پیچ نه دی دې ته چېرته ماشومان بوځو چې تشې مجازې پکې وکړي. الله چې دا تورو جامو والا داسې کار نه کوو، د پی ایس ایل کې ځان سره نه اچوو. او هغه خپل ځای نه راخوځي هم نه د بلا بچې که نه کلک ښخ شوي. هلکه دا خو بچ شو یار، دا یو خو بچ شوی دی، دا یو بچ شوی دی. نو بس دغه چلي وروره، بس دا خو یو انټرټاینمنټ شان میچ و، ډېر خوند یې وکړه. موږ له دغه غټ میچ نه ډېره مزه راکړې وه. یاره دا میچ مې کته و د خندا نه لغړېدمه، مړه بس همداسې مې خاندل که نه، ډېر خوند یې راکړی و. نو کیمرامین مړه څه شی دی، ته څه ته خاندې د خدای بنده، ته مونږ له ټوله ویډیو ګډه وډه کړې که نه. بیا پکې اړو ستا نوم نه علمه چې د میخین کیمرامین سره زه قیصر یم، دا خو پکې د سره بیا یم نه. په خپله خو دې سوچونو ټول یخته ویستل، اوس مونږ مه تباه کوه مړه. د ده خوښه خو نه وه، خو بس هغه نور بس وران شي، ګډ وډ شي، رانه منډې تړلې او کرکټ یې زما ډېرې خوښي، والله خو را داسې کرکټ زما ډېر خوښي. که ته پکې څه وې په واره څه وې؟ یاره بالکل وروره ډېر زبردست پلیر دی او ډېر ښایسته پلیر دی یار، دا خو په هر وخت ویننګ پلیر دی. بس بھیا داسې کار وکړئ شېدلې هګۍ وله تیار یې که څه به ته وخورې او څه به دې وخوري. پوه شوې؟ او یار داسې کار وکړه چې بس ځان سې دوکان ته بوته چې مونږ یو پیالې چای وڅکو، چې دونه صفتونه یې کوې د خدای بنده. او مینهوال به داسې کار دی چې بس موسم ډېر زیات یخ دی، دا ماشومان لږ ګرم ساتئ. سهار راله والله یو ډاکټر مخې ته راغلم، د بلا بچي ځان نه کمبل راته وکړې وه، کمبل. نو ما ډاکټر صاحب د بلا بچي ما تا خو ځان نه کمبل ته وکړې، ما ته وایي زه خو پیشن نه کوم، وایي ته خو پیشن وخوړې، ما ته وایي چې ما ځان ته وکتل، ما یې د څه پیشن وخوړم، ما یې طلاق مال دې بوټانو کې به موږ څه پیشن وکړو. نو هغه وایي ځان به ګرم ساتې دې ورځو کې، وایي دا ټولې ناروغتیاګانې چې کومه دي او دا بیمارۍ وي دا د دې یخو د لاسه هم لږ ډېر، نو ځان لږ ګرم ساتئ او ماشومان ګرم ساتئ، ځکه چې یخو ډېر زیات دی. وچه یخني د باران ماران خو نشته که نه، الله پاک دې د خیر او د رحمت باران وکړي، نو بس ټول سیسټم به برابر شي. مونږ په موټر سایکل راځو، په خدای چې دلته راورسو سمه سان شوي داسې نیغ شوي وو که نه، نو به چې خلک غاړه راکړي ویدا ولې ما د بلا بچی 9 کیلومتره سفر هم په ژمي کې وکړه. سهار په موټر سایکل را ناست وم، شاته ملګري پسې کلیم ته مې ویل بلا بچیه ما یې لکه پرچ کړې ته چې بار. بس مینهوالو ویډیو شیر کړئ، زه بس په لوی الله هم سپارم.